د سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا 11 کسان دي او غازیان راغلي دي الحمدلله. ول سوال صاحب هم تشریف فرما ده، قومندان امنیان ده او د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو، نو د خاورې لاندې چې را پیدا خیګر کام چې د حوزوي شفخانې ته راغلي دي 222 کسان زخمیان دلته انتقال شوي دي او چې دغه د کې شدید زخمیان وو او هغه علاج هم شوی او څه بستر دي او څه رخصت شوي دي او شهیدان چې د حوزوي شفخانې ته راغلي 9 زخمی شهیدان وړل شوي دي. لنی حالات خو الته د حوادثو چې کوم ملګری دي هغه رسیدلي دي، د سری میاشتې ملګری رسیدلي دي، کوم ضرورتونه چې اوس په حال هغه ورته ضرورت لري ان شاء الله چې هغه ضرورت ټول په نظر کې نیول شوی دی او هغه امکانات باندې کار شروع دي. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمل ولسوالیو کې د ورستیو سختو بادونو او بارانونو لامل زمونږ یو شمېر هیوادوالو ته د سر و مال زیانونه اوښتي. این رویداد افزون بر تلفات جانی، زیانهای هنگفت و مالی را نیز به باشندگان ننگرهار به بار آورده است. شماری از آسیب دیدگان میگویند که در نتیجه این رویداد همه دار و ندارشان را از دست دادند و از مسئولان در حکومت سرپرست میخواهند تا هرچه زودتر به کمکشان بشتابند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی در رشته توییتی گفته است که به ارگانهای مربوط دستور داده شده تا هرچه زودتر کمک‌های لازم را به آسیب دیدگان برسانند. باران راغلی سره د بار موږ کور وګرځول او د دې پلارم کوشو خوري کوشو او بل خوري دغلته باران راغی او د کوټې راکېناستې زموږ د کورنۍ 15 نفره فامیلو بس حکومت د کور باندې په خپل وخت سره راورسېد او موږ سره همکاري وکړه د زخمیانو او شهیدانو په حیثو کې. لا تر اوسه پورې ټول ستامه کې دا پدې نه چې څو کسان شهیدان دي او څو زخمیان دي. این در حال است که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار در ماه جوزای سال روان در ولایت‌های بغلان، غور، بدخشان و تخار نزدیک به 300 تن جان باختند و زیان‌های هنگفت مالی را به باشندگان این ولایت‌ها وارد کرد.